اوس امام حسین علیه السلام وایي تاسې ماتم مه کوئ، تاسې ولې دا ماتم کوئ؟ مفتي صاحب خپله جواب ده وکړه، زبردست جواب ده وکړي. قرآن کې لیکلي دي که نه چې خپل لکه داسې وي که چې لکه خپل وال بېشک ادغار یې ارام دي، خو چې کله چا سره ډېر ظلم وشي که نه ډېر مظلوم وي غصه هغه باندې متان کول بې ګناه نشته. قرآن کې چې لیکلي دي پوه شوې، لکه خپل وال ارام دي، خو چې کله ډېر ظلم وشي ډېر مظلوم وي هغه به یې ماتام حلال ادغار یې پوه شوې، ماتام څه ګناه نشته. اوس امام حسین علیه السلام په قرآن په دغه ځای نه پوهېدل چې له موږ سره ډېر ظلم سوی ماتم وکړي. امام حسین علیه السلام خو وایي زینب علیه السلام خپلې خورجانې ته وایي چې ای زینب ای خورجانې زه قسم درکوم ماتم به نه کوې، تورې جامې به نه اغوندې، ژړاګانې به نه کوې، فریادونه به نه کوې، مخ به نه وهې. یعنې امام حسین علیه السلام په قرآن په دغه ځای نه پوهېدل لکه دا تاسې ورباندې پوهېږي. مفتي صاحب لکه قرآن کې کوم دي که نه تفسیر، لکه قرآن تفسیر وکړي کتابونه چې دي کې څو کتابونه ما ته خو نشته، ما چې کتابونه وګورو کې ډېر ځای کې د غلام کله چې د پیغمبر کوم تره حمزه دا کله شهید شي به یې ماتم کړی دی، لکه هغه روایت شته کتابونو کې نبي علیه السلام ماتم کړی. نبي علیه السلام ماتم کړی بالکل ماتم کړی، امیر حمزه باندې ماتم کړی، پیغمبر کوم تر وځ کله شهید شي ټول ماتم کړی. هغه روایتونه شته کتابونه ما څه نشته لیکلي دي، یو موضوع داسې کتابونه کې ده. علي جان ماشاءالله ماشاءالله دغسې موږ ته علمي خبرې وکړې یو څه موږ هم پوهه سو د مسلمانانو هم پوهه سي. نبي علیه السلام په زنجیر باندې ځان وهل کې، په چاقوګانو باندې ځان وهل چې ماتم یې کول. او ماتم ذکر کوم دي دا ډېر کتابونه کې لیکلی دی چې ماتم صحیح ده. ما ومنه علي جان ماشاءالله ته ماشاءالله ته داسې ښه پوهه سټوډنټ یې، الله دې نور هم پسې پوهه کړ. اوس دا نبي علیه السلام ته ویل چې ماتم یې کړی دی، دغه ماتم کول د نبي علیه الصلاة والسلام زنځیر باندې ځان وهلی، سینه یې وهلې ده، سر یې وهلی ده، مخ یې وهلی ده. نبي علیه الصلاة والسلام د باندې صحابه او اهل بیتو ته ویلي دي چې راسئ علي زر راسئ ماتم وکړو، زنځیر راواخلئ او بل شی راواخلئ. څنګه ماتم یې کړی دی چې دا طریقه مو ورباندې پوهه شو. نبي علیه السلام کوم دی که نه مفتي صاحب ډېره خبره ته ډېر ګډوډ دی هر ته زه خبره وکړم. مفتي صاحب بالکل خبره ژړا کړې دی پوه شوې، او ژړېدلی دی خپل طرف باندې پوه شوې، او نور کو لکه پیغمبر لکه دغه ډېر ورته ټایم ورته نه وغوښت لکه تهنه چې عزت وکړه ماتم یې کړی دی ماتم، خو لکه مکه کوم چې مقام یې راشي زه ماتم درته ښیم، ژړا نه درته ښیم، قربان دې سم زه ماتم درته ښیم، ژړا نه درته ښیم. ژړا خو هر څوک په مړي باندې کوي، یعنې درې شپې په مړي باندې اهل بیت وایي صلوات الله وسلامه علیهم. امام جعفر علیه السلام وایي درې شپې ماتم کولی سي، د درېو شپو بعد یې نه سي کولی. اوس کله وخت کې چې نبي علیه السلام وفات شول، ایا فاطمة زهرا امام علي ماتم ورباندې کړی، مخ یې وهلی، سینه یې وهلی، زنځیر یې وهلی ده، د باندې جلوس کړی ده. امام علي رضی الله شهید شول، امام حسن او حسین ماتم ورباندې کړی ده. فاطمة زهرا وفات شول رضی الله عنها صلوات الله وسلامه علیها، اهل بیت راغلل ماتم یې ورباندې وکړل. حسن علیه السلام وفات شول، ایا اهل بیت راغلل ماتم یې ورباندې وکړل. امام حسین علیه السلام وفات شول، شهید شول، د جنت د ځوانانو سردار، ایا امام زین العابدین علیه السلام راغلل ماتم یې ورباندې وکړل. ژړا یې کړې ده، خو ته دې نه یې کړنی کوم کیسې ژړا خو ژړېدلې خو دې کوم په ژړا کې ودرېږه، په ژړا کې دې ما خبره نه پیغمبر باندې خپل لور ژړېدلې دی که نه ژړېدلې؟ په ژړا کې دې ما خبره نه در سره علي جان، خدای دې وکړه چې ټوله شپه پسې وژړې، هغه خبره بېله ده. لیکن د ماتم کول اوس ګوره زه تا ته د تا کتاب ښیم، د رسول الله خبره خو به منې. د فاطمة زهرا ته خبره زه څه مفتي صاحب مفتي صاحب ته خبره ته زه څه ته کومه خبره وکړې ته زه تاسو پیله سهار نه پوهیم، لکه د محرم کوم میاشتې دي کې خو خفګان خو ضروري که چې کله د پیغمبر اول شي شهادت طهار یې که نه ورېځې دي کې خندا منده خو نه یې په کار که خځوانه مه وایه څه سینه مه وایه، ژړا خو ضروري که زه په دې میاشت کې خوشحالي کوم، زه په دې میاشت کې خوشحالي کوم. ته وایې ولې؟ مفتي صاحب تاسو بلې غلط پیدا کړه. خیر دې بیا ته خپله خبره وکړه. دا یوه خبره جواب واورس بیا دلته خلکو ته شک پیدا کېږي. ګوره زه د محرم په میاشت کې زه خوشحالي کوم، ته وایې ولې خوشحالي کوې؟ ما ته وایې ولې خوشحالي کوې؟ ولې زه په دې خاطر خوشحالي کوم چې د جنت د ځوانانو سردار اوس په جنت کې ده، الله نعمتونه ورکوي، الله خوشحالي ورکړي ده. حسین علیه السلام په جنت کې ده، زه ځان نه غمجن کوم. تاسو چې ځانونه وهئ تاسو غمجن یاست چې حسین علیه السلام جنت ته ولې تللی ده. مهرباني زه ته دا مفتي کسه کاندي کې تاسو لږ فهمي مینې سره ته ځم، لکه امام حسین السلام شهید شوی دی، بېشک شهید شوی، ظلم شوی ده سره ظلم شوی دی، ستودین څه غوندې لکه صحیح. اوس ګور حسین علیه السلام سره که نه ظلم وشول، ظالمانو په تورو باندې ووهل، په زنځیرانو یې ووهل، وینې یې ورباندې تویې کړلې که نه؟ شی دي که بېدردي سه تاسې د هغو ظالمانو مینشن په مخ باندې ولې وړئ، خو د هغو په شکل باندې تاسې هم ځانونه وهئ. حسین علیه السلام خلقو په تورو باندې ووهل، تاسې ځانونه په زنځیرانو ووهئ. په کار خو دا ده چې حسین علیه السلام صبر، په کار خو دا د حسین علیه السلام صبر کړی و تاسې صبر وکړئ. په کار خو دا د حسین علیه السلام روزه نیولې وه تاسې روزه ونیسئ. په کار خو دا ده چې حسین علیه الصلاة والسلام د دې دین دپاره ځان قربان کړل، تاسې په دین نه یاست خبر. حسین علیه السلام خپلې وینې د دې دین دپاره نذرانه کړلې، قربان یې کړلې، تاسې روح افزا ته بوره ور واچوئ او روح افزا خورئ په دې
ورځ باندې یا الله بندګانو تاسو زه ته خبره کوم تی د موږ کوم دی کنه کته زوین څه تاسو مثال زه ته خبره کنه کو سی شهید دی شهید ولا حل ورځ منوي کنه منوي تاسو کوم شهادت دی ولا حل ورځ منوي کنه منوي د دې تاسو ته کوم تی یو ګوري شهید دی یو عظیم شهید ولا حل ورځ تاسو ورځ منوي کنه مسنیان دی منوي منوي اوس ګوره وکړه دې زوسه زه لا تاسو سره په دین او په اهل بیت خبره کوم ته راغله ماته دی وایي دي ټول مسلمانانو په مخ کې چې تاسو لې خو صبر کوو خبر خو تر پای پورې څوک پرېدا علي جان ماشاءالله ته سټوډنټ یې سټوډنټ باندې په خبره باندې لري کوهیږي ته راغله ماته دی ویل چې ته باید د اهل بیت او سیرت بیان کړې کنه بالکل اوس لا تاسو په اهل بیت وګورئ زه خو په سنیان ولا تاسو نه غږیږم زه اهل بیت نه خو زه وسدر طبعا كم دا ثابته كلا لرسول الله لقرآننا لعلي رضي الله عنه لفاطمة الزهراء لحسين لزين العابدين لباقر لصادق عليهم الصلاة والسلام لدي طول أهل بيته مدرت ثابته كلا دا كم معتمونا جلسونا زنزيرو سينا ومخ وهل توري جميع وستن دي تاسو سيكوي دا ناروادا دا الإسلام عملنا دا دي أهل بيته بيدا أهل بيت من قربان دي سن ولا څنګه په امام یلی سما کو ما کا امام نبی علی پوه شوی بالکل مو امام خبره الله قسم علي جان کنه دا دی الله قرآن د پدې باندې بچوک دروغ نه وای کنه دا دی الله قرآن بشک او قرآن بالکل دغه قرآن پر رب دي ما قسم دا د ګور لاس می مور باندې کې خودل قسم ته ضرورت نه خو دي تاسو دی پات ځکه تاسو ته همیشه دغه څه دغې درته کړی دي د دې قرآن پر رب دي ما قسم چې هم الله وای هم رسول الله وای هم ټول اهل بیت وای دا ماتمونه کول ناروا او حرام دي او دي تعالى كتابونه وصحيح سند سره لامامانونه ولا تشتودنتي علي جان خبره دا نه دسي خدای مکړه ما ته دلته دي سني او دي شایعه دا سني او شایعه یاري بغل ته ورزاکو سني او شایعه یاري بغل ته کیدو واهل بيته بخبره وکړو اهل بيت دي تاتر طول معتبر كتاب الكافي ده كافي نوم دي اوریدل ده بالکل کافي بحر الانوار او دا وصفت كتابوني وسيدا نجل بلاغه بحار الانوار دي دغه بحار الانوار علامه مجلسي سيبه او په کافی کې کولینی صاحب دا صحیح سند سره دا روایت راوړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ماتم بنکوي په مړي باندې مخ بنوي توري جامې بنا غوندي مونچغي او بغاري پر یادونه بنکوي مخ بنوي سینه بنوي او دا روایت هم صحیح د دې په کتابونو دا د رسول الله خبره ده او د امام زین العابدین علیه السلام د امام حسین علیه السلام خبره په کربلا کې هم دغه کیسه ګوري د ناروا او حرام کار د جاهلیت د زماني ونه ته مفتي صاحب زړه کته زه خپل معلومات بالکل ښه خبره یم ته مته دا وخت چې دا خپل علماء وخت چې کتابونه کې دا لیکلي دي او دا بخاري روایت او صحیح سند سره او دا کتابونه مې لیکم ځان سره دا نه پرسه چې یو څه سنی شي کوم دي دا ټول د کتاب خبرې شته یا دا سنی د اهل بیت نه مانی دی شاید اهل بیت نه ټول دی مانی پېښ دا نفرت دا مشول دا کیسه بسترګو نه خبره دي نفرت او دي بدو خبرو دا پیدا نه لري علمي خبري خون کې وسی او څوک یو کړی علمي خبري نه دا ستړي علمي خبري اندازې بالکل دا ګوره الکافي دي کولینی ده ویني بالکل ونی دا پنځم جلده 15 صفحه مو بالصفحه ده دا روايات بزوز دلته تاپو بل كتاب كم درته وخم دام درسلو لك سي حديث حسن صحيح ده ګوره موثق او حسن مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول شلم جلده دريس واتو بنجو صفحه ده الحديث الخامس موثق او حسن دا ګوره پنځم لمبر روایت پنځم لمبر روایت پاس الکافی دی کولینی صاحب تاو ګوره کله چې نبی عليه السلام مکة المكرمة فتح کړله لما فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل نبي عليه السلام لنرو سره بيعت وکړل ورسته خځې راغلي چې نبی عليه السلام سره بيعت وکړ الله جل وعلا آيات را نازل کړل دا سورة الممتحنه اخیرنی آیات ده يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. دي آيات شريف كي هند فقالت هندي ورتهويل أم حكيم ورتهويل يا رسول الله دي تغوكسا يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله ألا نعصيك فيه يا رسول الله دا الله ستات ويلي دي ولا يعصينك في معروف بدي آياتك دا معروف څه شي د سي الله تا ته امر کړی د سي موږ به د تا مخالفت پکې نه کوو
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورته لا تلطمن خدا دا ځای به نه وهې دا غمبوری نه ده دا ځای ولا تخمشن وجها مخ به داسې نه راکاږي د مخ ته مفتي صاحب ورغوي چې مخ ته لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها وجه مخ به داسې نه راکاږي کونکون ورسره نه ولا تنتفن شعرا او ویښتان به نش کوي نه به ببروي لکه د بعضې جاهلیت د زمانې زنانه و به ویښتان به برول یا بیش کول یا به څو څو ورباندې کول ولا تشققن جیبا ګریوان به هم نشلوي ولا تسودن ثوبا تورې جامې به هم نه اغوندئ په وخت د غم کې مصیبت کې ولا تدعین بویل او چغې و بغارې و فریادونه به هم نه کوي ګوره دا روایت په مرآة العقول کې هم علامه مجلسي د بحار الانوار چې چا لیکلی هغه راوړی وایي چې دا روایت صحیح ده او دا روایت له چا نه ده ګورې عن ابي عبد الله عليه السلام امام الصادق عليه السلام وایي امام الصادق د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت را نقلی اوس به لاندې پسې راسو شیخ طوسي صاحب نوم خو به دې اورېدلی وي د تاسې لوی محدث د طوسي ورته وایي طوسي بالکل د شیخ طوسي صاحب کتاب ده المبسوط د دې المبسوط کتاب کې وایي واما اللطم زان وهل والخدش وجز الشعر والنوح سلقي كول فإنه كله باطل محرم إجماعا وإذا طول حرام أو باطل دي إجماع دي علماء دي شيوس وسوګوره په دې ځای کې به زه تا ته راسمه دي هغه مهمه خبر دغه د بحار الانوار خبره به هم زه درته وکړم دا روایت د ګوره بحار الانوار راوړی ده بحار الانوار وګوره بحار الانوار د علامه مجلسي ویني ولې دا نه اویایم جلد ده شپږ اویایمه صفحه ده په دې کې همدغه روایت راوړی ده فقالت ام حكيم بنت الحارث ابن عبد المطلب ورته وویل يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله ألا نعصيك فيه فقال رسول الله ورتويل ألا تخمشن وجها ولا تلطمن خدا ولا تنتفن شعرا ولا تمزقن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعون بالويل والثبور ولا تقومن عند قبر فبايعهن قبرون وسره بجلسي وداشيان بنكوي دا كل خبر سمي مخكي درتو كلمه هغه مخكي ترجمه بدي الفاظ هغه هم يعني دا د بحار الانوار کې هم دا روایت راغلی اوس ګوره زه د امام حسین علیه السلام خبره درته وکړم چې امام حسین علیه السلام د موږ د تاسو دپاره تر ټولو معتبر ده دا مستدرک الوسائل ده د تاسو معتبر کتاب ده مستدرک الوسائل اول جلده 144 صفحه ده قول الحسين عليه السلام لاخته زينب يا اختاه اقسمت عليك فابرذي قسمي قسم درك ومتاته دي ما قسم وفاوك لا تشكي علي جيبا فما بني بجامين نشلوي قريوان بنشلوي ربان ولا تخمشي علي وجها مخبنا وهي فما بني وما تم بنك ولا تدعي علي بالويل والثبور اذا هلكت كلا وخي سيز شهيد سم وما بني بتشيغ وبغاري وكريادون وما تمون بنك مستدرك الوسائل اول جي دا قول حسين عليه السلام قبل خرجان الوسائل ها طبعا مستدرك الوسائل دي هو مستدرك الوسائل اول جي يوصل سلورة اللي صفحه د چا کوم سنې په چوکتي لیکل شوی دی او د تا په معتبرو کتابونو کې د بیا په سیګور سي ارچا لیکل دی اوس دغه ځای ته پسې راسه علي رضی الله عنه تلاړ شو مستدرك الوسائل جامع احاديث الشيعه بحار الانوار دري كتابونه دي درته خیمه مستدرك الوسائل جامع احاديث الشيعه بحار الانوار قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام في كتابه الى الرفاعه بن شداد واياك والنواح على الميت اي رفاعه ابن شداد خبردار سي سلغي ونكري پمړي باندې سلغي ونكري پمړي باندې امير المؤمنين علي عليه السلام نبي دا روایت درته راوړل امداسې پسې راځه یوصل درڅلې کې یوصل څلور څلوېښت صفحه ده عن علي عليه السلام قال علي رضي الله عنه واي ثلاث من اعمال الجاهليه
لا يزال فيها الناس حتى تقوم الساعه د جاهلیت له اسلام نه د مخکې زمانې نه درې اعمال دي چې دا به په خلکو کې وي چې تر څو قیامت راځي. په مړو باندې په ستورو باندې په اسمان کې په ستورو استسقا کول او په انصابو کې بد ورد ویل والنیاحة على الموتى په مړي باندې ماتم د ژړا او د سلګي کول. علي رضی الله عنه دا د جاهلیت د زمانې اعمال دي دا به په خلکو کې تر قیامت پورې وي چې دا په تاسو کې ست متاسفان. امدا امام صادق علیه السلام وايي وسائل الشيعه دوم جلد 914 صفحه او کافی کتاب ده الکافی دریم جلد 216 صفحه. صادق علیه السلام وايي دا مناسبه نه ده په مړي باندې چغې بغاري وهل لیکن خلق ور باندې نه پوهیږي. ښه اوس په راځو امداس یو څو روایتونه نور مفتي صاحب عربي کې چغې بغار د چیر شي د شي عربي کې خو زه نه پوهېږم چې عربي کې چغې بغار د چیر شي سیاح ته ویل کېږي سیاح او نوح سلګیو ته ویل کېږي دا سلګي چې څوک زاړي نور باندې خو سلګي ور باندې کوي نه لکه کله کله ورکې چې تاسو دا ټول روایتونه دي دا که اوس درته پسې ښیم نو بیا به حیران پاتې یې. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره بیا په سوار مستدرک الوسائل اول جل یوسف سلور څلوېښتمه صفحه. قال صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام ليس منا من ضرب الخدود ولا شق الجيوب. نبي عليه الصلاة والسلام واي اغا لما ندا اغا وي دما امتنا د څوک خپل مخ وږي او ګریوان شي په مړي په مصیبت کې او دا ګور دي تا شيوخ وايي سي هذا حديث الصحيح لا شك فيه پدې کې کوم شک نشته. په دې ځای کې نور روایتونه که پسې درته ښیم ګوره دا ټول روایتونه دي. مفتي صاحب صحیح خبر به زوره سیلم زه سوال ځم کوم مفتي صاحب تاسو کتابونه باندې کنه باندې دي شیو کتابونه منل د دې ته لپاره حجت دي. لکه مفتي صاحب لکه کومه ته متره ته خیر کندي زه خیر معلومات پزو که تاسو کوم وکا خو دې کې نور خبريان دي په دې کې نور خبريان څه لیکلي دي. ها اوس ګوره دې سره د تا مطلب دار چې کو دې کې نور خبر ما دغه خبرې د دې لپاره تاسو نه دي پیښ کړې چې دا خبرې منم ما دا خبرې د دې لپاره تاسو پیښ کړلې چې دا ته مني د تا کتاب ده. زه ګوره ما ته دا قرآن کافي ده. قرآن کې الله جل وعلا راته وایي ولا يعصينك في معروف په مړي باندې به زړاګانې او مصیبت او ماتمونه دا به نه کوي. قرآن راته وایي ما دپاره دا قرآن کافي ده. مفتي صاحب ما دپاره قرآن کافي نور څه نه کوي نور کتابونه زه څه نه پاکوم. دا بخاري شریفه ده. په دې بخاري شریف رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي هغه څوک دي ما امتینه د په مړي باندې مخ وهي ګریوان شلوي دا بخاري سواله رسول الله راته وایي صلی الله علیه وعلى اله وسلم. دی اهل بیت روایتونه هم دغه سي ما په کتابونو کې ستنو زه دي تا کتابونو ته ضرورت نه لرم. تاسو ضرورت لري خپل کتابونو ته ضرورت لري ته ما کتابونه نه مني را سره کنه تاسو ما کتابونه نه مني خپل کتابونه خو مني دي تا په خپل کتابونو کې اهل بیت درته وایي دا اعمال مکوي ولې نه مني د اهل بیت. سید مفتي غته ته دا درمو یو حدیث دی پیغمبر سره چې د اهل بیت مینه چذره کې نه وی کنه کغه حنیکابه کې غانش ته شي دانشي چې شي دین کې هغه جهنم بځوي اهل بیت مینه د ایمان حساب د واجب دی پوښوي. اهل بیت خو سیده خدا غوښبر اهل بیت موږ ته ویلي چې وای ماتم مکوي ځان ما وهي مخ ما وهي مګ نه کو الحمدلله محبت ده کنه ده اوس دا تاسو کوي زنجیر وهي مخ وهي ماتم کوي جلوس کوي تا ته کوم امام ویلي دي کوم اهل بیت درته ویلي چې دا وکړه او قربان دي سمو علي جان دي جوړ سره زه خاري وزه په معلومات څنګه کډې کتابونه کې کوي چې ماتم کوم دي د کتابونو کې مختلف کیسې لیکلي دي کان یو کې لیکي چې ماتم حلال دی او بیا د کوم علي جان په خدای قسم والله قسم کوي له یو اهل بیت څخه ثابت کړه تاسو ماتم وکړیا تاسو زنجیر وهي تاسو سینو وهي تاسو مخ وهي کدی له یو امام نه راته ثابت کړه له یو اهل بیت دې راته ثابت کړه کوم چې قرآني او نبوي اهل بیت دي او خدای قسم سبا زم هغه کار د سره کوم زنجیران را اخلم ځان وهم نسته ولې لا کوم ته صاحب کومه ته تقریبا 20 شل کتابونه ثابت کا بیا مستل کې ورچته کتابونه ګوره دولس امامان دي کنه دي تا دي دولس معصومین دي بشک او چې د مسلمین محمد بي سره خدای چاوده په دې چاوده کې ګور په چاوده کې دومره خبره خو به پوس کې یو امام ویلي سي ماتم وکړه دومره خبره خو به اسانه وي که به سخته وي سي ماتم بالکل سمون کدی له چاوده معصومینو ګوره کدی له چاوده انسانانو نه یو خبره دومره راوړله چې تاسو ماتم وکړئ دغه 1500 مسلمانان په دې لایف کې دي دا 1500 سبا موږ زنجیران را اخلو دلته ځانونه وهو په امام حسین علیه السلام باندې مفتي صاحب ته زنجیران زه ته نه په شته ته انس محرم میاشت کې د هغه میاشت کوم چې د کوم میاشت کې د محمد سلام خاندان شهادت شوی دی دا یو بل نه څټونه وهو یو بل نه څټونه وهو حسین علیه السلام په محافظه کې زه ته مفتي خبره وکم د محمد سلام کوم میاشت کې د محرم میاشت کې محمد سلام خاندان شهادت شوی دی کنه لکه غټم کې تاسو درنی چې جنو وي سره غمجان دي دان سم پر کاپی دي غمجان وي خپاوي يعني توس اهل بيت وغمجن دي محرم په میاسته کې کنه
بالکل غو شهادت شوی هندانه شي شهادت شوی دغه د امام حسین علیه السلام ورونه چې په کربلا کې شهیدان شو په غوم ماتم کوي کوم 72 کو شهادت دی باندې هغه ماټوي باندې ماتم کوم محمد صلی الله علیه وسلم ظلم شوی دی ګام به انتهایی ما شاء الله عمر علیه السلام د حسین علیه السلام ورور د په غوم ماتم کوي مفتي صاحب لکه موږ سره سټډي کړی کنه لکه 72 شهادت موږ سره سټډي کړی نو څنګه چې مو کومې نامې مخ نامې د دان مې خورچنی پر للی هلکه کوم دی کوم حسین د چې ارڅان چې جعفر د چې لکه اوس مو په یاد دوره نامې د خیر خو ته لیست وړم لیست سره علي جان شیخ مفید صاحب خو پیژنې د تاسو معتبر د دولس امامه او جوړونکی مولا ده اخ به پیژنې شیخ مفید زه پیژنم شیخ مفید هغه کې دي چې غلطین کې دي نه شیخ او ها شیخ مفید صاحب په خپل کتاب کې وایي چې حسین علیه السلام یو ورور ابو بکر بل ورور عثمان بل ورور عمر بل ورور عباس بل ورور عبید الله بل عباس بل وغيره دا ټول په کربلا کې شهیدان شوي دي استاد چې دا ماتم سي کوي په دې ماتم کې ولې یو جنډه دي عمر او ابو بکر او عثمان سي اهل بیت دي امام علي رضی الله زامن دي ولې یو جنډه دي دوی نصدر سره دومره حق بدر باندې لري سي نور ماتم خو په حسین علیه السلام کوي سي یو جنډه دي عمر او ابو بکر او عثمان په نامه در سره پورته کړی په دې ماتم کې داسې وکوروي ولې نصدر سره مفتي زته دې خبره وکړم اوس په یو سینې چې قرمه ورسنی شي د افغانستان چې ته جنډه چې نه کړی څه باندې محمد سلام نامه لیکلی یا د غزي عباس نامه لیکلی نور موږ دین دي جنډو نه ده موږ دین دي جنډو نه ده خو ته مینه خبره کوي ته محبت متپاتې حسین علیه السلام مینه دلته د موږ په زړه کې ده الحمدلله چې څه راته ویلي دي موږ هغه کار کوو کوم چې اهل بیت نه راته ویل ګوره علي جان ته سټوډنټ یې ګوره ته ماشاءالله باید عقل ولري او قربان دي سم ته ماشاءالله تعلیم یافته انسان ته باید قراتون کې نورم تعلیم وکړي له اهل بیت وسره مینه او محبت کول دادي چې کله اهل بیت و خبره درته وکړي چې دا وکړه هغه وکړه کې درته ویل چې دا مکه او هغه مکه و دا محبت یعنی مفتي صاحب ته دا واکه اقرار کې اهل بیت حق دي کنه دا یې څه په خپل حساب ته اهل بیت حق دي اهل بیت دادي مو ستر کې دي دا دواړه سترګې پینې دادي دا چې اهل بیت مې ما حساب اهل بیت څوک نه پاتې لري غیمان مکمل دي دا بیا چې سبا د هم سي قرآني او ما ګوره د موږ دا ایمان نه ده ایمان دا دوه تقسیمه کړه خیر قرآني ته سمانو دا چې څه دنیو او قرآني ته اهل بیت علي جان دا ایمان سي دوه تقسیمه کړي دوه تقسیمه یعنی دوه ټوټې کړي یو ټوټه اهل بیت قرآني او نبوي اهل بیت دي بل ټوټه صحابه او ابو بکر او عمر او ټول صحابه دي موږ ایمان لدین جوړ ده الحمدلله وسګوره دغه د تا کتاب سي شیخ مفید سي وايي سيدي علي رضي الله عنه ابو بکر عثمان او عمر دای زمانو په کربلا کې له حسین علیه السلام سره شهیدان شوي دي او الارشاد د شیخ مفید سي په کتاب کې دا راځي وی خیم درته دا به مسلمانان ته دا واوري حتی واه علي جان دې ته وکسه او لا ګوره باب دا د چا کتاب دی دا کتاب درته ښکاره کړم شیخ مفید صاحب ده شیخ اول ها دا د شاټو باسه شیخ مفید کنه او زه دا سکرین درته غټ کړم چې وی سمي واخلي اپس دلته ګوره باب راوړی ده باب ذكر أولاد أمير المؤمنين علي عليه السلام ذكر أولاد أمير المؤمنين علي عليه السلام وعددهم وأسمائهم يعني رضي الله عنه أولادنا ودي نومان أو دي هغي عدد فأولاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 27 ولدا 27 ولدا ذكرا وأنثى يعني دي علي رضي الله عنه ويش أولادنا ونارنا أو زنانا الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى المكناه أم كلثوم أمهم فاطمة البطولة سيدة نساء العالمين بنت سيد المرسلين محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم بيع ورستا دي علي رضي الله عنه بل زوي محمد المكنى أبو القاسم أمه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية وعمر ورقية كانا توامين وأمهما أم حبيب بنت ربيعة دغه عمر او رقیه دا د علي رضی الله زمن ول په یو ځل دواړه پیدا شوي وي توام ول په عربي کې توام یعنی دواړه یو ځای پیدا شوي بیا لدین لاندې والعباس وجعفر وعثمان وعبد الله الشهداء مع أخيهم الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليهم دغه عثمان او عباس او جعفر تاسي عباس علمدار ورتوايسته او دي عثمان الذكرم لا تاسنا اخلي څومره لوی به انصافي ده څومره لوی به انصافي ده وعلي جان دا روایت څنګه دی دا روایت اصلا دی دا د تاریخ روایتونه د شیخ مفید څخه هغه شیخ مفید دي تاسو هغه مولا د شیخ مفید تاسو نه مونږ بیان وته شي نه خبره دې روایت کې لاندې په سلسله
ومحمد الأصغر المكنى أبا بكر وعبيد الله الشهيدان مع أخيهم الحسين عليه السلام. سدوارا أبو بكر وعبيد الله دا دوارا الحسين عليه السلام سرقوا كربلاء كي شهيدان ورد. وسبورة دا كربلاء شهداء كي نام يرسي كان هو خدي دي شيخ مفيد سيكونوا دروغ نوعي داري تاسو لوي محدث ده كان وسبورة عمر عليه السلام سيدي حسين عليه السلام ورور ده أو الذين ورثة عثمان عليه السلام سيدي حسين عليه السلام ورور ده أو أبو بكر دا زوج لتانا يوروك سوالكم قورة شيخ مفيد سيكوي ميدانا كربلاء كي شهيدان ورد. عليه السلام کوم دې کنه سلام غوي ته مې د پرشته او د خدور درغلي لکه محمد علي محمد عليه السلام ورسي دینه کو هټ کړی عليه السلام نه ورسي نتي لکه عليه السلام غوي کنه سبا دور دي شمن زكي لکه محمد علي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد کنه دا دود دینه هټ کړی چې صلی عليه السلام نه ورسي يعني واجب ابو حسن يعني درود وايو كون برشا بينوايو نه تكون د محمد آل محمد آل دي او محمد دي غبان دور دي شي انا رضي الله عنه زمان سيدي يوازي حسن وحسين آل دي نور اولادونه آل ندي نه هو تكون د پیغمبر سره راځي کنه پیغمبر غنه آل نه راځي د پیغمبر کوم پاک نور دي بيبينه غنه آل نه راځي هغه بیا دور دي شي ما شاء الله ده نبي معلومات يعني تاسو فقط هغه اولاد منيس هغه دي سلامه دي يزدجرد دي ايران دي باچا لور ولا بیا دي زين العابدين عليه السلام مور د لغینه چې څوک راغلي دي هغه آل بیت دي کنه لکه رسول بيبي فاطمه زهرا سلام الله عليه څوره کنه هغه څوره اولاد دي هغه لکه آل د پیغمبر آل سره راته تشکیږي کنه محمد علي محمد به دور درغلي دي فوزي تا په کتابونو کې رسول الله وایي چې آل دي ما دي عباس بن هو اولادم آل دي ما ده دي عقيل عليه السلام آل دي ما ده ودي جعفر الطيار آل دي ما ده دي علي رضي هو آل دي ما ده دا ټول اهل بیت دي کتاب کتابونو کې صلی الله علیه وسلم بالکل رسول لکه سور مسیح آل دي کنه هغه بالکل علي محمد کې ارسي لکه د محمد سلام رسول آل رسول مسیح مسلم ابن عقيل خو بمنيه مسلم ابن عقيل حوالينا مسلم ابن عقيل بالکل غسر عليه السلام ويليسو وفي سبب صار زبط تاسو كان ديولا وان شاء الله بس ما كانش دي سالي وسكول دي ان شاء الله زبط معلومات وكم معلومات توكل دي الله دي